السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله وایاست او د صحت جامې به مو په تن وي. خدای دې وکړي چې خپل تېر کورني کارونه مو خپل استاد ته رسولي یې. راځو د تېر درس په ادامه سره نوی درس وایو. ګرانو شاګردانو، د دال د توري په ادامه سره دوه توري نور وایو. تاسې هم ورته متوجه اوسئ او راسره تکراروئ یې. ر توری وایو. ر د لیک څخه څوکه لوړه راځي او لاندې څوکه یې د لیک څخه لاندې راځي. په دوه حرکته لیکل کېږي. دا یو اول حرکت دی تر دغه ځایه، د دا ځای څخه دوهم حرکت دی. یو ر باید د نیمایي دایرې په رقم وي. ر بیا لیکو. لیکې ته راورسېدو، بېرته یې نازکه شروع کوو، څه یې ډبلوو، بېرته یې لوړې خوا ته ورپورته کوو. قلم دلته نری کوو، بېرته یې ښکته حرکت وکړو، غولوو یې. ر توری یو ځل بیا لیکو. لا یې ورنری کوو او شا یې ډبلوو. دا بله ر وایو. نازکه څوکه پورته کېږي، لیکې ته راځي، بېرته نرۍ کېږي، نازکه څوکه بېرته پورته کېږي. یو ټکی قدر باید دا خوا کښته وي. دا ټوله په یوه حرکت سره لیکل کېږي. د دا ځای څخه شروع کېږي او دا ملا باید نرۍ وي. دلته باید یو ټکی کښته وي. نازکه څوکه ورپورته کوو، یوولس. نازکه څوکه ورپورته کوو، د ټکي قدر باید دلته کښته وي او په یوه حرکت سره ولیکل شي مکمل. یو ځل بیا د ر توری لیکو. نازکه څوکه، ملا یې ورنرۍ کوو، بېرته یې ډبلوو، لوړه پورته کوو. تقریبا داسې د نیمایي دایرې په رقم باید راشي او دا یې په دوه حرکتو لیکل کېږي. دا اول حرکت او دا دوهم حرکت. په دغه ر سره موږ کولی شو چې ز مو لیکو، ژ مو لیکو، ړ مو لیکو. اوس دا بله ر لیکو. نازکه څوکه ورپورته کوو، یو ټکی باید کښته وي. په دا ر څخه هم موږ ز هم ځینې جوړولی شو، ژ هم ځینې جوړولی شو، ړ هم ځینې جوړولی شو. هېڅ فرق نه راوړي او دا یوازې په ټیک کې او دلته په ورغندي کې فرق دی د نورو تورو سره. خلاص. ګرانو شاګردانو، دا توري چې موږ اوس لیکلي دي، دا تاسو د نورو تورو څخه هم استفاده ورڅخه کولی شئ. د دې څخه مثال دا ه کولی شئ چې خ یې کوي، یو ټکی ورکوي، چ یې کوي، درې ټکي په مابینځ ورکوي او څ یې کوي، درې ټکي په سر ورکوي. هېڅ فرق نه راوړي. دال، زال، ډال دا درې سره یو رقم لیکل کېږي. یوازې په ټکي په ورغندي کې فرق دی او دا ریګانې چې دي دا هم په ورغندي او په ټکو کې فرق دی چې ژ و ړ موږ ځینې جوړوو. او ګرانو شاګردانو، ستاسې کورنی کار د ر توري دغه دوې ریګانې دوې څپې دی چې څلور څپې کېږي. خپل کورنی کار مو په ښه توګه سرته ورسوئ.